دنیا دارالاسباب دی په دې کې به ته خامخا اسباب استعمالي. اقتصاد او اکنامکس اسلامي لیول سره هغه دې ته وایي چې ته به خپل وسایلو ته وګوري. وسایل د وسیلې جمع ده. وسیله څه ته ویلی شي؟ خپل آمدنۍ ته به وګوري، خپلې تنخوا ته به وګوري، تاسو سره چې څومره پیسې راځي ماهانه لیول سره هغې ته به ته وګوري. تا ته چې کوم شی مخې ته پروت دی دا په دوه قسمه دی، یو ته ضروریات وي بل ته خواهشات وي. ته به دا ضروریات راوالي، خواهشات به ترک کړي، خو ضروریات به محدود کړي. بیا په ضروریاتو کې مصنف علیه رحمت تقسیم وکړ دې څلور قسمونو ته. اول قسم ترجیحات دي. ترجیحات او مقصد دا دی چې ته به خپل ضروریات یو لیست جوړ کړي. ضرورات ستا وړم دي، ستا جامم ده، ستا خوراک کې فروټ هم دی او سبزي هم ده، ستا ګاډی هم دی، کور اخیستل دي، نور اسباب د دنیا دي دا اخیستل دي. دې کې به اوس ته ترجیح ورکړې، الاهم فالاهم. لیکن دې کې به ته د اسراف نه ځان ساتي. دې کې به ته مینروي کې یو شی دی، مطلب ته وړه اخلي. درې قسمه دي، یو اعلی دي، یو ادنا دي، یو متوسط دي. ته به خپل ځان ته وګوري، خپل آمدنۍ ته به وګوري، خپل تنخوا ته به وګوري. او که دې ته نه ګوري، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ښه طریقه ښودلې ده، خیر الامور اوسطها، درمیانه غوره کا. هر لحاظ سره دا ضروریات کې ترجیحات دي. وړو دې نه بغیر خو ګزاره نه کېږي. بل طرف ته موږ د شریعت دا مو چې ولا تسرفوا، اسراف هم مه کوه. دومره پاخه کا، دومره واله چې ستا پې ضرورت پوره شي، اسراف پکې ونه شي. ذهن دې رسېږي په خبر باندې که نه رسېږي. دې پسې بیا د خوراک اهمه غذا ده. د خوراک نه پس بیا تا سره نور ډېر ضروریات مخې ته پراته دي. کور اخیستل دي، ګاډی اخیستل دي، لیکن دې سره ستا علاج، ستا یا ستا د بیبي یا ستا د بچو یا ستا د والدینو دا یو اهم ضرورت دی. دې پسې بیا هغې ته ترجیح ورکړه. نو څه آمدني، څه د تنخوا نه څه حساب بیا په دوایي او په خپل علاج باندې ولګوه. ذهن دې رسېږي که نه رسېږي؟ چې کله ته منیجمنټ وکړي په ښې طریقې سره د خپلې تنخوا، نو ته بیا یو کامیاب انسان جوړېدی شي او تا ته په دنیا کې مشکلات نه پیدا کېږي. نن مونږ ولې خرابېږو؟ د ټول اهمه خبره دا ده، مونږ ځکه خرابېږو چې خواهشات او ضروریاتو کې مونږ فرق نه دی کړی. زمونږ ډېر اسراف، ډېرې پیسې خرج کېدل هغه په خواهشاتو باندې کېږي. اکنامکس کې ما یو ځل یو ریسرچ کاته، یو پروفیسر ډېره ښایسته خبره لیکلې وه. وایي نن مونږ هر چا د خولې نه دا یو اواز درځي چې ګراني ده او ګزاره نه کېږي. وایي زه به ته یو خبره وکړم. وایي نن زمونږ د هر هلک او هرې جنۍ نه د باچا لور او د باچا زوی جوړ شوی دی. وایي هغه داسې چې یو هلک به وي 5 جوړه او 6 جوړه او 10 جوړه او 20 جوړې جامې به د هغه د ژمي وي، 20 به د اوړي وي. د اختر کې به 3-4 جوړه جامې دا کوي. دغه شان پیزار کراول، دغه چپلې 10 قسمه، دغه بوټان 4-5 قسمه، دغه سینډل او کېړۍ 4-5 قسمه. بیا دغه د ژمي چې کوم اسباب دي، کوټ یا ټوپۍ وغیره، هغه 100 قسمونه باندې. هغه سره موبایل 100 قسمه باندې. بیا څوک لږ مالدار وي هغه سره ګاډي قسمه قسم. نو ټول اسراف کې راځي. مونږ ته بار بار الله تعالی فرمایي ولا تسرفوا. او دې باره کې به د قیامت په ورځ باندې د حشر په میدان کې به تپوس هم کېږي. صحیح حدیث کې راځي بنده به قدم ونه خوځوي چې څو تپوسونه دې نه شي. اول د مال باره کې دی چې ګټلی دی څنګه دی، اکنامکس اقتصاد تا څنګه کړی و او بیا دې لګولې څنګه دی. اسلام د دواړو تپوس به کوي. مو ته آزاد نه یو، بلکې اسلام د استسلام نه دی. ګردن نهادن موږ د الله حکم ته غاړه کېښودې ده.